د سپینغر ولسوالۍ اړوند چلګزي بابا سیمې د چلګزي بابا زیارت دروازه. عام باورونه دا دي چې دلته به د اخترونو په ورځو شپو کې د خلکو او د بیلابیلو سیمې د اوسیدونکو لخوا بیلابیلې وریژې خوراکونه او نور شیان تیارېده. د دې سیمې د خلکو سره به وغږیږو، د دې زیارت د تاریخي قدامت او همدارنګه د تاریخي پلوه په شواهدو، استنادونو او همدارنګه په دلایلو باندې د دې زیارت مخینه تر کومه رسیږي. راځئ موږ سره پاتې شئ. د دې سیمې د خلکو پر وینا چې د دې زیارت تاریخي شواهد او لیکنه داسې نشته چې سړی پرې د هغه پر استناد د دې زیارت تاریخي قدامت او د دې زیارت هغه کومه مخینه چې ده سنبال کړي. خو د خلکو پر وینا چې په متواتر شکل د دې تاریخي زیارت دوه باورونه موجود دي. یو د چلګزي بابا د زیارت چې دا 40 ګزه دی، او دوهم دا چې دا 40 غازیان دي. دلته زیاتره خلک د لاعلاجه مرضونو د تداوی لپاره هم راځي او د دې ځي په مالګه او همدارنګه د غزي کې د قربانۍ په ورکولو باندې د هغوی مرضونه شفا هم مومي. د دې ځي د خلکو نه به وپوښتو. الرحمن الرحیم. چلګزي بابا زیارت ډېر پخوانی تاریخ لري. دغه چې کوم دی دغه اوږد مزار یا قبر دا د چلګزي بابا زیارت دی. په دې پلو خوا کې د ذوالقف علیه السلام په نامه باندې قبر دی چې هغه د شیخان بزرګان اولیا چې راغلي دوی په دې زمانه کې ته ایښي چې ذوالقف البابا امدا دی. اپله خوا کې ناندان شهید دی دغه شهید په نامه باندې. دلته خو دغه انقلاب راغی او دغه شنه بوټي او دغه شین ختم کړه. وچکالۍ مې دلته به پخوا په اخترونو کې دکاندارانو به سوداګانې راوړې، مثال زنانه به راتله، واړه به راتله، میلې به وي، خوشحالۍ به وي. ډېرو لرو د کوټه پورې حتی د ماروچینې، د لوخۍ، د زربچې، د سیاچو پورې حتی د ګولۍ نه به خلک راتله. دلته به یې خوشحالیانې کولې، غونډۍ ته به خاته. دلته به یې د اختر شپې ورځې منځلې. ډېر یو عجیبه ماحول به و، ډېره مینه محبت به و. خو بس بدبختانه چې انقلاب راغی، خوندونه یې مې وړه، مزې یې مې وړې، مینه او محبت یې مې وړه. نو بس الله نه به خیر غواړو. الحمدلله په دې حال باندې مې شکر دی. باقي به الله نه خیر غواړو، خدای دې نه بدتر یې مراولي. اخیره چهارشنبه خو به داسې وه چې اکثره خلک به لوخۍ ته تله او بیا به چې د هغې ځای نه واپس راوګرځېد نو دا ځوانان او دا زنانه د غونډو ته به وخواته دا شنه بوټي او دا شینکي اسپیلني د دود دپاره یا د نظر دپاره دا به یې راکوله. دا تیږې به یې اړولې، بس داسې یو خوشحالي به وه. هلکان به هم خوشحاله او نران به هم خوشحاله او زنانه به هم خوشحاله وي. ډېر په لوړو مراسمو ډېر په مینه او محبت به یې دغه ورځ منځله. بسم الله الرحمن الرحیم. دلته غالبا انشاءالله تعالی چې شپېتو اویا کالو به زه یم، نو دلته پخوا د لوی اختر په ورځ، د واړه اختر په ورځ باندې دلته یو خلک غونډېده، یو دغه به جوړېده، هم زنانه به وي هم به مردانه و. زنانه دپاره به بېل ځای و، د مردانه دپاره به بېل ځای و. ماشومان به راتله، دکانداران به راتله، د کوټ د میدانک نه، د ماروچینې نه، د خوا و شا ټولو نه. او دلته به یو دغه جوړ کړی و تر مازدیګره پورې. دپاره یې دی چې یاره دغه چلګزی بابا چې دی دا د الله تعالی یو ولي دی. او دلته دا څنګه چې ما په خپله د خپلې نیا نه اورېدلي وو چې دا ذوالقف علیه الصلاة وسلام دی. دلته بعضې علما هم همداسې وو. نو دلته عوام څه کوي چې علما هم راتله او دلته به یې ډېر عزت او احترام کوو. او دلته به بعضې کسان راتله د الله تعالی د امتحان دپاره، څوک به اولاد نه لاره، څوک به مریضان وو، الله تعالی به هغوی ته هم شفا ورکوله. نو ډېر ښه په اخلاص محبت به دلته راتله. نو زمونږ په یاد کې چې څه وخت دغه انقلاب راغی، نو په هغې وخت کې دا خبره لږه سکوت شوه. خو هغې وخت کې اوسه هم دلته اوس ډېر خلک راځي او اکثر خلک موږ ګورو چې دغه ځمکه ډېره کلکه ده. خو د دې زیارت د کبله دلته اکثر مړي اوس راوړي چې یاره الله تعالی د دې ولي سره دلته دا زموږ مړي ښخ کړي
نو اوس هم خلک ډېر عزت او احترام کوي. د لوی اختر په ورځ باندې دلته دا منجاورو د درې دیګي به یې بار کړي وو. صبح کې به ورته دا ټول ولس راته او ډېر په شوق سره به هغه خورده خوړه. نو دې د کبله چې دغه کوم زیاده چې تاسې ګورئ چې یاره چلګزی بابا یا چلګزی بابا، نو بعضې علما وایي چې یاره دا څلې غازیان وو او بعضې وایي چې دلته څلې غازیان شهیدان شوي دي. نو پخوا داسې کار و چې هر ځای کې به شهید وشو نو هلته به یې تیږې اچولې. نو که چېرته دلته څلې شهیدان شوي یا اضافه شوي او تیږې اچولي امي به، خو مقصد دا دی چې د پخوا نه دلته دا د الله تعالی ولي و او ډېر په عزت او احترام به ورته دا علما هم راتله، عوام به هم راتله. دلته به بعضې خلک ډېر سخت مریضان و، حاکمان به عاجزان و، دلته به الله تعالی دلته راغله، الله تعالی به ورته شفا ورکړه. نو زمونږ په ذهن کې همدغومره یاداشت را بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې الله سبحانه وتعالی دا دنیا د نیکانو صالحانو او مسلمانانو د کلمه ګویو په سر باندې آباده کړې ده او آباده وي تر څو پورې چې کلمه ګویه وي دا دنیا به همداسې برقراره وي. چې کله کلمه ګویه ختم شو نو دا دنیا به چپه کېږي. داسې ده چې الله پاک انبیا علیه الصلاة وسلام را لېږلي په قرآن کریم کې فرمایي چې د بعضې انبیاو ما کیسې دله وکړې او بعضې مې نه دي کړي. نو انبیا علیه الصلاة وسلام هم 1,000,000 انبیا دي او د ټولو ذکر غالبا 15 پیغمبرانو انبیاو ذکر په قرآن کریم کې شوی. نو دا نور پیغمبران چېرته لاړ او کوم ځای کې دي او کوم ځای کې مزارونه دي. د انبیاو نه خو د الله والیان او مسلمانان او صالحان او شهیدان دا خو بیا ډېر زیات دي. نو د دوی دا کار و چې د الله دین او کلمه خلکو ته رسوله. نو د هغې د جملې ځینې یو دا په دې سپین غر ولسوالۍ اړوند دې سیمه کې چې دا ولي دی نو مشهور په چلګزي باندې دی. دغه سیمه هم په همدې نامه باندې نومول شوې ده چې چلګزي ولس. نو دا چلګزي د الله ولي دی او زموږ د مشرانو نه پاتې دی. خو سند خو یې دومره نشته دی چې لیکنې بڼه باندې موږ او تاسو ته سند در وړاندې کړو. خو دغه یو خبرې ثبوت دا په دوه قسمه دی، یو په سند باندې دی، په کاغذ او په لیکنه باندې دی، او دویم چې دی په خبرې متواتر باندې دی. پخوا د مشرانو نه زموږ مشران چې دي نسب نه ټول مسلمانانو او د هغوی نه همدغه قول لا پاتې دی چې دا د الله ولی دی او د الله ولی دی او د چلګزي په نامه باندې دی. پاتې شو دا چې دغه نوم یې ډېر ناشنا نوم دی چې چلګزي یعنې 40 ګزه. نو دا اوس ډېره دغه لري معنا لري. یو خو داسې دی چې دا مترونه دي او ګزونه دي، خو دا شریک ګز چې دی دا د څنګلې پورې دی. نو دا به دومره اوږد نه وي، خو پخوانو خلکو د الله د ولیانو ډېر اداب کولو تر دې حده پورې چې څوک به شهید شو په دې روسانو وخت کې او هغې نه به کوم ځای کې وینه وتلېده او وینه به ونه توی شام خلکو ورباندې تیږې اچولې د ادب او د احترام د کبله چې په هغې ځای باندې سپی کښېنني یا څوک مطلب دغه ونکړي قضا حاجت ونکړي، د هغې خلکو به هم ډېر زیات احترام چې ادا کول په اینه باندې. نو په دې وجه باندې دغه چلګزی چې دی د دې به بل نوم او دغه نوم چې دی هغه خلکو ته نه دی معلوم چې د دې به خپل اصلي نوم کوم وي. د صحابه و کرامو کې هم داسې وو چې خپل نومونه به وو، لکه ابو هریره د پیشو پلار ناشنا نوم دی که نه، خو خپل نوم اصلي نوم یې په حدیثو کې هغې عبدالرحمن چې دا راغلی دی د هغې د سحر زوی و او عبدالرحمن نامه یې وه. خو خلکو پیغمبر علیه الصلاة وسلام ورته لقب چې ورکړه ابو هریره ورکړه. بعضو صحابهو ته به یې طول الیدین ویلو. دا نوم بدلول هم په اسلام کې ښه نه دی، ناروا دی، خو د مشهورتیا د وجې نه یا د معلوماتو د وجې نه که نوم ورته بدل کړی شي نو دا څه باک نه کوي. نو لحاظه الله پاک غټ خل پیدا کړي وو، یو یې دام پیدا کړی دی چې په صورت باندې به وګدو. او ما خو درته اوږدوالي خبره مو کړله چې شرعي ګزونه به همدغه 40 ګزه وو چې هغه رامات کړي نو تقریبا ټول 20 ګزه به هم ترې جوړېږي. خو دغه خلکو چې تیږې ولا اوږدې کړي نو دا بې د ادب او د احترام د وجې نه چې دی دا ورکړی وي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا زیارت خو تقریبا چې زمونږ د نیکونو د ذهن نه متلې خبره وه، خو لکه موږ ته چې زما پلار دی الله وبخښي، زما پلار د 15 کالو یعنې 95 کالو خو چې هغې ما ته کیسه وکړه ویل دا زمونږ د ذهن نه متلې خبره ده. او دا زیارت چې دی دا ډېر ښایسته ولي دی، داسې لکه دې له چې غیر کرامتي نظر چا کړی دی هغو الله پاک ډېر سخت مشکل ول الله پاک پیدا کړي دي، حوادث ول پیدا کړي دي او په ډېرو سختو مشکلاتو یې اخته کړي دي. مثال چې بعضې خلکو باندې په من کې مرض په دې لاسو ولګېده
او بعضې څه کسانو دې نه د جنډې منډې شکولې وي، بیا د لاندې ځای کې هغو له نور ډېر سخت سخت حوادث پیدا شو. هغه زما په خولې نه راوڅېدلی وي ما خو په خپله ما په خپلو سترګو لیدلي دي که نه. او بله دا قبر چې دا داسې کره معلومات شواهد نشته دی، خو یو پیر صاحب راغلی و دلته په دې طالبانو تیر رژیم کې، کاخل پاچا نومېده. که ژوندی الله دې په عمر کې برکت واچوي، که وفات شوي الله دې وبخي. نو هغې ویل زه چې پاکستان او په افغانستان کې ډېر وګرځېدم، خو ما د ذوالکفل علیه السلام قبر پیدا ونه کړ. خو هغې ویل انشاءالله چې همدغه به وي. او بیا یې دلته مرسته هم وکړه، دلته یې برنډه را شروع کړې وه، همدغه ځای کې حجره جوړه کړه. خو دا برنډه بیا هغه نظام رژیم بدل شو، طالبانو دا برنډه په نیمه کې پاتې شوه. او بل دا دی چې دې ته د لرو لرو ځمکو نه مریضان راځي، قسم په قسم امراضو باندې اخته وي، ډاکټران د تداوۍ نه عاجز شوي، بس الله پاک دوی ته په دې باندې شفا ورکوي. بله خبره دا ده چې اخره چهارشنبه ورته موږ یو د کال اخري چهارشنبه که نه، نو په هغې کې دلته د زنانو بیل ځای د نارینهو بیل ځای دوکانداران ورته راځي، سوداګان پکې خرڅوي، خو ډېر ښه مراسم لمانځي. بیا د دې ځای نه لږ سپېلني دلته مخکې یو معلوم زما فکر سره و، هغې نه به دا ډکې مکې وړباسه او د کوټو کې به یې ښوده که نه، ډېر ښه مراسم یې. بل په دواړو اخترونو کې به د لاندې ځای کې میله وه، د زنانو به بېله میله وه، د نارینهو به بېله میله وه. نو هغه مراسم هم ډېر ښه، تقریبا 4 ورځې به یې ډېر ښه لمانځل. لکه څرنګه چې د سپین غر ولسوالۍ اړوند د چلګزي په سیمه کې دغه زیارت دلته دی. دلته په دغه سیمه کې د شینوارو د سیپی قوم د بابرخیل اړوند پرګنۍ 3 ټبره دلته اوسي. دغه زیارت پاک لا هو دومره معلومات لرو د مشرانو په روایت باندې چې دا تاریخي د 200 کالو نه زیاته تاریخي مخینه لري. دغه تاریخي آبادات چې یو همدا زیارت دی، د دې په هکله همدومره مشران وایي چې ځینې داسې وایي چې دا 40 غازیانو، ځینې بیا داسې وایي چې نه 40 غزه یا د 40 غازي په نوم دغه زیارت چې دی دا د الله تعالی ولی دی. مخکې به دلته د دې زیارت کې په اخترونو کې میلې کېدي چې دا نغري به ګرمېده، دلته به وریجې پخېدې. دلته زموږ د کلي مشرانو یو منجاور چې میراجان ماما نومیږي، دا منجاور دی، دې ته ځای ورکړی دی، پټي ورکړي دي چې د دې زیارت ساتنه کوي. خو اوس د وخت په تېرېدو سره د دې دیوالونه تخریب شوي دي. اخر چهارشنبې په ورځ به دلته زنانو او همدارنګه لوی جینکو په زیارت کې حلوا پخوله چې دغه ځینې مراسم د وخت په تېرېدو سره اوس له منځه تللي دي. د علماو کرامو په نیز زیارتونه د عبرت دپاره په قد راتلی شو، ځکه چې زیارتونو ته باید په قد د عبرت دپاره راشو. د اسلامي امارات او همدارنګه د اطلاعات فرهنګ وزارت او اړوند مؤسساتو څخه مو غوښتنه ده چې د دغه زیارت په آبادولو کې پوره همکاري وکړي، ځکه دا زیارت د دې وخته نه دیوالونه تخریب شوي دي او تاریخي آبادات دي، باید ویرغوي. بس غوښتنې خو دا لرو چې دغه د الله ولی دی او موږ په دې متأکد یو، موږ نه مشرانو نه راپاتې ده چې دې ته مطلب ډېر مریضان راځي او الله پاک والا شفا ورکړې ده. د دې زیارت له راځي، د دې سلام له راځي او د الله د دوستانو سره دوستي کول په مرګ کې ښه کار دی او په ژوند کې ورسره هم ښه کار دی. خو موږ دا ویو چې اول خو د دې حکومت نه، اسلامي امارت نه موږ دا غوښتنه لږ څه رقم چې زموږ په دې هېواد کې ډېر خسته اشخاص او مزارونه دي او هغوی تیر شوو حکومتونو جوړ کړي دي. همدارنګې موږ دغه پاتې شوی دی، موږ دا غوښتنه ونه لرو اول د دې حکومت نه چې بس موږ ته دغه مزار خسته جوړ کړي او د دې خاطه جوړه کړي، د دې چې کوم سرپناهي ځایونه څوک د ناستې دمې دپاره مسافر راشي. د اوبو سیستم هم همدارنګې جوړه کړي، عامه لار ده دلته، خلک به ترې اوبه هم څښي. دا پروګرام هم چې دی دا جوړ کړي. او ځکه چې مخکې تیر طالبانو کې، تیر نظام طالبانو کې هم دلته د سپین غر یو ولسوالو هغه راغلی او هغې یوه برنډه جوړه کړې وه او هغې مثلا څه ناڅه په دې زیارت باندې هم کار کړی و، خو هغه بدل شو، بیا پاتې کړی شو. اوس بیا د اماراتو اسلامي حکومت راغی، د دوی نه دا جدي غوښتنه لرو چې دا پام کې ونیسي او د الله ولی دی. او که هغو نه حکومت نه پاتې شي او رسیدګي ونه کړي، نو عامو مسلمانانو ته ویو چې د الله د دوستانو، د الله د ولیانو سره مینه محبت پیدا کړي، دوستي ورسره وکړي، الله به تر باندې رحم وکړي
چې کوم شتمن خلک وي مسلمانان وي دلته وي خارج کې وي په هر ځای کې وي د هغوی نه دا غوښتنه لرو چې دغه جوړ کړي د دې احاطه جوړه کړي د دې مزار جوړ کړي او ښکلی کړي او دغه سیمه به ورباندې ښکلې شي او الله به درته اجر درکړي. اسلامي امارت د حکومت نه لرو اطلاعات او فرهنګ وزارت نه اطلاعات او کلتور رئیس نه د نورو خیریه مؤسساتو نه چې موږ ته د تاریخي اثار ښه په منظم ډول جوړ کړه د مالونو نه او د ماشومانو نه دې نه پابند کړه چې ورته راځي نه احاطې دیوال راته وکړه دلته راته یو ښایسته برنډه جوړه کړه دلته بعضې خلک مړي هم ښخوي ښایسته ښایسته خلک دلته ښخوي نو بس دا غوښتنه هم ده چې بس دا راته ښه جوړ کړه په منظم د چلګزي بابا د تاریخي مخینې په حواله باندې د دې ځای د خلکو عقیدې باورونه او نظرونه تاسو واورېده د یو بل پروګرام او ځانګړي ریپورټ سره چې زه بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږم درنه اجازه اخلم د الله په امان.